طالبان بدخشان کې د روسیې د غورځېدلې الوتکې 4 سپارلي ژوندي موندل شوي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د بدخشان په ولایت کې د روسیې د یوې کوچنۍ غورځېدلې الوتکې 4 سپاره ژوندي موندل شوي دي. د روسیې هوایي ترانسپورت د یکشنبې په ورځ جنوري 21 سلواغې لومړی وویل چې د الوتکه د افغانستان په شمال ختیځ کې په غرونو کې غورځېدلې ده. د طالبانو ویان د خپل ایکس په حساب کې لیکلي دي چې د الوتکه د بدخشان د کوف آب ولسوالۍ د ارز کوپ په دیو سیمه کې پیدا شوې ده. هغه لیکلي دي چې د معلوماتو په اساس د پیلوټ په شمول 4 کسان ژوندي دي او د پاتې نورو کسانو لټون روان دی. د باختر اژانس ته په منسوبې فیسبوک پاڼه کې هم لیکل شوي چې د دغې الوتکې 4 مسافر ژوندي ژغورل شوي او د نورو د موندلو لټون روان دی. د روسیې د هوایي ترانسپورت ادارې ویلي چې د الوتکه له هند څخه ازبکستان او روسیې ته روانه وه. د روسیې د ریانوسیتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په الوتکه کې 2 مسافر روسانو چې ښځه او میړه وو. ښځه یې مریضه وه او میړه یې الوتکه کرایه کړې وه. د روسیې د تاس خبري اژانس وایي چې روسیې سوداګر که اناتولي یفیکوف او میرمن یې انا فیسکوف په دغه الوتکه کې ناست وو. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د خپل ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي وو چې د ډوله شخصي جیټ الوتکه ممکن د بدخشان ولایت د کران او منجان او زیباک ولسوالیو په مربوطاتو کې ورکه شوې او غورځېدلې وي. د هند چې دغه الوتکه ترې الوتلې وه د ملکی هوایي چلن ادارې مقام ویلي دا یوه هندي الوتکه نه ده. کومه الوتکه چې د بدخشان ولایت د زیباک او کران او منجان ولسوالۍ په اوږدو کې د توپخانې په غرونو کې پریوتې د مراکش په نښان د DFTO الوتکه ده.